یو ښځه وه، د هغې ښځې یو ماشومه لور پیدا شو او دا یو غلام یو پخوا خو غلامانو یو غلام ته یې ووایي چې لاړ شه او بازار نه دا شی راوړه، لور مې پیدا شوه. نو دغه وخت کې د بعضې څیزونو دغه زنانه ته ضرورت وي، دا شی راوړه. دا سړی لاړ د کور نه باره، چې څنګه ووته یو غیبي سړی وله مخې وله ورغې دې غلام له وی د دې زنانه څه وشو؟ غیبي سړی دې تپوس کوي، وی لور پیدا شوه. وی ښه، وی دا جینۍ به سلو کسو سره زنا کوي او بیا به یې د جولاګي د لاسه مرګي، د جولاګي د لاسه به مري. دا غلام وړه کې سوچ وکړه چې دا خو ډېره پلیته جینۍ به خیږي او دا سړي خو غیبي د خبرې رښتیا په دې ده چې ما نه تپوس وکړه دې زنانه څه پیدا کړو، دې ته څه پته وه چې دا زنانه اولاد کېږي. هغه څو غیبي سړی دی رښتیا وایي، څه پته و ما خو ورته نه وي چې په خپله تپوس وکړه د هغې څه وشو، ما یې چې لورې وشوم غیبي سړی و. ښه دا جینۍ به بیا لویږي نو سلو کسو سره زنا به کوي، راشه چې بېغمه یې کړم. دا ډو سوچ یې ونه کړه چې د الله فیصلې څه څوک بدلولی شي. خوړه کې یو نیک سوچ راغی چې راشه چې دا پلیته ښځه او سلو سره زنا کوي چې بس بېغمه یې کړمه چې اړو قصه خلاصه شي. ورمنډه یې کړې او په هغه کور وردننه شو، چاړۍ راواغېسته او په هغه جینۍ باندې په دا خېټه یو څو غوزار وکړل او دی ګمان راغی، یقین یې راغی چې جینۍ خو مې مړه کړه، لړ وتښتېد، غلام وتښتېد. د نیکۍ او کار مې وکړه، د زنا جګړه مې ختمه کړه، اصلو زناهونو دی خو وتښتېد. هغه مور یې پریشان و چې خدای دا غلام خو زمونږ تابعداره هلک و، دا څه وشو؟ زما لور یې ووهله په خېټه باندې په چاړه باندې او هغه خو یې بېغمه کړله او هلک هم وتښتېده. خیر هغه زمانه کې چې کوم ډاکټر حکیم طبیب و، فوراً یې ماشوم هغې له بوتله، هغې وله هغه خېټه وګڼله، جینۍ خدای جوړه کړه. دا سړی لاړ وتښتېد، اوس خو په دې کلي کې هم نشي پاتې کېدی، ځکه دی یو ډېر لوی مالدار سړي د مالدارې ښځې لور یې په چاړه وواله، د خپل مالک په ګیر شو، خو دا سخت مجرم دی، لړ وتښتېد بلې علاقې ته لاړ، سخته وتښتېد چې لاړ بلې علاقې ته، هلته ځان له خواري مزدوري جوړه کړه او بس اوس خو ازاد هم شو، ځان یې پټ کړ، غلامۍ ژوند نه م وته، خواري مزدوري وکړه، لږې پیسې ټکې یې پیدا کړې، تجارت یې شروع کړ، لوی تاجر ته جوړ شو، د بلا او مال دولت خاوند شو. دقه غلام ډېره پیسې یې وګټله او ډېرې ځمکې یې واخېستې او ډېر جایدادونه او ډېر اوښان او هغه زمانه کې چې کوم مال دولت و هغه یې پیدا کړ، ښه کافي مالدار شو. چې کله دی مالدار شو، غلامان هم دي وینځي هم دي، نو سوچ کوي چې ځان له چېته یو جینۍ په نکاح واږم. دې کلي ته هم راغی، دلته خو دی لوی شوی دی ماشوم، او پرې څوک نه پېژني، چې بلا کلونه ووتل، څوک یې څه پېژني چې دا هغه غلام دی. راغی په دې خپل کلي هم چکر ولګاو، معلومات کوي غلامانو ته نوکرانو ته چې یو جینۍ رالو کې، خو چې په مخ د ځمکه د هغې نه ښایسته ښکلې جینۍ بلني. زه ورسره هغې سره واده کوم، ډېره ښه یو جینۍ وله په نکاح واغېسته. جینۍ په نکاح واغېسته او چې جینۍ څنګ په نکاح واغېسته نو د جینۍ خوښه شوه، د جینۍ خو دی خوښ شو، یو اعلی بنګله یې وله جوړه کړه. یو ځل یې د هغه جینۍ نه تپوس وکړ، د هغه جینۍ په دې خېټه یو داغ و، داسې یو مخامخ داغ پرې لګېدلی، ورته وایي ښه دی دا داغ دی په دې خېټه د څه دی؟ یاره وایي دا خو زما یو مور اوس مړه ده. هغې راته یو قصه کړې ده چې کله ته پیدا شوې زمونږ یو غلام و، هغه مو څه کار پسې ولېږه او غلام چې بار ووت را منډه یې کړه، چاړه یې راوړه نو ته یې په چاړه ووالې، خېټه یې دله وشټوله. غلام زمونږ وتښتېد، تر ننه پورې پته نه لګي چې څه شو. او وایي مور مې وایي چې بیا مې ستا علاج وکړه، خېټه دې جوړه شوه. لوی شو، خو پوه شو چې دا خو هماغه ده چې ما په چاړه والې، خو هغه جینۍ ده، دا خو لویه شوې ده. وایي ښه یو تپوس ته نه کوم، رښتیا به راته وایې. وایي هغه زومه چې په چاړه یې والې، ستا د مور غلام زوم ما والې. او بیا زه وتښتېدم او تجارت مې شروع کړو، مزدوري. او نن د وطن امیر یم، زما عمره مالدار څوک نشته او تا سره مې نکاح م وکړه. تپوس ته نه کوم، رښتیا به راته وایې ما ولې په چاړه ووالې؟ ما ته بار یو غیبي سړي ووایي چې د دې ښځې څه پیدا شو، مې چې لورې پیدا شوه. وایي ښه دا به سلو سره زنا کوي او مرګ به د جولاګي نه وي. رښتیا راته ووایه چې تا واقعي سلو تړو سره
بدعملي کړې ده او که نه یاره وایي سړی دا خبرې مه کوه خو بس درې ښځې ما ته مې خاوند دی نه نه ما ته به رښتیا وی بس اوس خو مې ښه دی هر څه چې دې کړي زما ښه دی وی ښه نو چې غیبي سړي درته څه ویلي ټکې درته ویلي دي سلو سړو سره ما بدکاري کړې ده او یولسم مې ته د نکاح خاوند دی خبره دوسته ده ښه وی بل وی بس اوس هر څه چې شوي دي ښځه مې خو ما ته خو هغه دا ویلي چې ستا به د جولاګي د لاسه مرګي په دې جولاګانو کې دوه قسمې کې تاسو ورته کته دي یو خو دی چې دا تارونه مارونه پکې ګیی یو ځان له کور جوړي په دې غاړو کې یو دی کې یو وي او د شاته یو غوټه غوندې و پورې نښتي داسې غوټه غوندې وي جولاګي وي غوټه غوندې وي ویښ کې هغه زهرینه جولاګي دی د دغې جولاګي نه به ستا مرګي غونډل ورته غالبا وایي د هغه د لاسه به دې مرګي داسې کار دی ښه دی یو محل دله جوړو داسې محل جوړوم چې د جولاګي پلار به هم پکې نه راځي یو ناشنا بلډنګ یې محل یې وله جوړ کړ سوچته محل یې وله جوړ کړ او هغې له داسې دروازې جوړې کړې چې په هغې کې میږې هم نشي ورتلی چې بلکل بند دي جولاګي پلار به رانشي او هغې له نوکران ونیول صرف دې دپاره چې تاسو د دې جالې صفۍ کوئ چې دې کې جولاګي رانشي ولې غیبي سړي خبره کړې ده د هغه خبره رښتیا شوې ده هسې نه جولاګي تک ورنه کړي او دا ښځه مړه نه شي وی چې کور جوړ شو محل جوړ شو نوکران یې په دې مقرر کړ چې تاسو به صفۍ کوئ او د دې غاړو مرګو چې دی کې جولاګي رانه شي یو ځل وي دا ښځه خاوند دواړه په هغه خپل کټ کې ناست و او دقسې یو جولاګي په یو غاړه راښکاره شو دا ښځه دې خاوند ته ویې سړیه تا ته هغه غیبي سړی دا شی یاد کړی چې زما مرګ به د ده د لاسه وي وی بلکل دی راته یاد کړی و ده ته ګوره مرګ ته ګوره ورپاسېده او ټس یې ورکړه جولاګي له هغه په ځمکه راپرېوت او چې راپرېوته نو کیړی په خپو وه چپړه هغې پې د پاسه راښکتې ولېږه زور ورکړم چې ریچې ریچې کړمه چې دا به ما څنګه وجني چې په خپې یې ریچې کړه د دې ښځې نوک خوږو نوک یې نوک چې د بعضې وخت کې سړی روان والي معمولي غوندې خوږ شي نوک یې خوږو هغه زهر رالل په هغه نوک کې ورننوتل هغې نه کینسر بیماري جوړه شو هغه ښځه دې مړه شو مفتی شفیع صاحب لیکي اینما تکونو یدرککم الموت هر ځای کې چې یې مرګ به مو را لاندې کوي ولو کنتم فی بروج مشیده اگر که په غټو غټو بلډنګانو کې او په مضبوطو مضبوطو محلاتو کې ولې نه یې داسې ده که نه ده محل څوک د مرګه بچ کولی شي غټ محل یې وله جوړ کړو خو چې څه فیصله د الله وه چې د دې مرګ به د جولاګي د لاسه وي همغه مرګ یې د جولاګي د لاسه شو مرګ دا خطرناک شی دی مرګ چې راغی خلاصېدی ته نه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دوه څیزونه دي چې خلک د هغې نه یریږي یو مرګ دی وی واقعي یریږي خلک که نه څوک یې نه غواړي یو مرګ دی څوک یې نه غواړي خلک ته ځان خلاصوي نه غواړي څوک یې نه خوښوي خو نبي علیه السلام فرمایي چې د فتنې د ژوند نه مرګ غوره دی دویم لږ مال غریبي دا د چا نه ده خوښه هر سړی غریبي نه غواړي مالداري غواړي رسول الله مبارک فرمایي چې د ډېر حرام مال نه چې آخرت کې حساب کتاب ګراني غریبي ښه ده د آخرت حساب کتاب په اسانۍ کوي زمارونو مرګ نه خلاصې قطعا نه کیږي نه دې څوک بچ کیدی شي یو ښځه وه د هغې زوی مړ شو نو اوس هم چې چاته تکلیف یې علماو پسې صالحانو پسې ګرځي نو دې ته چا وی چې د ما زوی مړ شو دقه یو زوی یو چې دا به څنګه جمدي شي چا وی یاره پلانکي ځای کې یو عالم دی یو نیک سړی دی ته ورشه که څه دم درود دله وکړي دا لا هغه مولانا صاحب لا هغه نیک انسان لوی زما زوی مړ دی زه خو ډېره زیاته پریشان یم او که څه دم دی وکړه چې د ما را زوی جمدي شي هغه عالم ډېر هوښیار و او ورته وي بلکل زوی به دې جمدي شي خو یو چل وکړه د اوو کورو نه ماله اوبه راوړه د اوو کورو نه خو د هغې کورونو نه به راوړې چې هغې کې مړې نه شوې هغه اوبه به دم کم نو په هغې به ستا زوی را جمدي کېږي خو د اوو کورو نه به وراوړې هغه اوو کوره چې هغې کې مړې نه شوې
نو بیا به هغه اوبه دموم نو په هغې به ستا زوی جمدې کېږي دا خو اسانې لل ورېږه اووه کوره نه چې د شلو نه خو به درته را پیدا کړم خوشحاله شوه یو کور ته ننوته تاسو کره خو مړې نه دي شوې ولې نه زما نیکه خو مړو بل کور کره لاړ تاسو کره خو مړې نه دي شوې واب دا بل ور زموږ پلار نه و مړ بل کور کره لاړه یاره دا لکه چې تاسو کره مړې خو نه دي شوې ولې ماشوم نو سې مې نه و مړ بل کره لاړه تپوس کې تاسو کره خو مړې نه و شوې یاره پلار مې هم جم دی نیکه مې هم جم دی نیا مې هم جم دی خو د نیکه پلار هم مړ شوی بل کور کره لاړه چې وګرځېده او رښتیا خبره ده تاسو چې نظر په دې تورنځو کلي خپل واچوئ داسې کور به پیدا کړئ چې مړي پکې نه شي داسې به څنګه پیدا شي که پلار دې نه دی مړ نیکه به دې مړي نیا به دې مړي که هغه ني د هغه پلار به مړي د هغه نیا به مړي د هغه ورور به مړي بل به مړي وګرځېده ښځه پوه شوه ورور یې غم غوس شو چې که زما زوی مړ دی خو هلته هم زوی مړ دی که زما بچې مړ دی خو د هغه سړي ماشوم نه سیم مړ دی که زما زوی مړ دی خو د هغه هم زوی مړ دی که زما زوی مړ دی خو د هغه خوږ پلار مړ دی چې وګرځېده د مولانا صاحب له راله وی چې ما خو داسې کور پیدا نه کړ چې هغې کې دی مړې نه شوې او بس پوه شوم ښځه پوه شوه وی ګوره داسې کور چې دی پیدا نه کړ چې هغې کې انسان مړي ته ولې په مرګ خفه کوي خو د دنیا نظام دی ګرځي کله یو ځای مړ کله بل ځای مړ کله بل ځای مړ کله بل حضرت سلیمان علیه السلام ملک الموت ورله راغی ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي وی چې ته دا دې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې سلیمان علیه السلام ورته وایي یو ځای نه هم راکاږي بل ځای نه بل ځای نه بل عجیبه جواب ورکوي وی سلیمان علیه السلام وی تا سره چې یو کاسه پرته وي او د انار دانې پکې پرتې وي یو کاسه د انار دانې پکې پرتې وي تا نه یو دانه پټېدی شي په دې کې وی نه وی ګوره چې خوښه دي د خپلې مخې نه دانه رالې هم راغېشتی شي که د هغه بلې غاړې نه رالې هم راغېستی شي که د میان نه رالې هم راغېستی شي که د غاړې نه رالې ستا خوښه ده چې کوم ځای نه دانه راخلې نو تا ته حاضره پرته په لاس کې درته ښکاري وی دقسې چې تا ته په کاسه کې د انارو دانې مخامخ پرتې او ته ترې کومه رالې راغېستی شي د دې ټولې دنیا دا روحونه ما ته دقسې مخامخ کاسه کې پرته دي ما ته چې الله حکم وکړي چې هغه ځای نه روح راواله داسې ده لکه ته چې د انار دانه یو ګوټ ته راوچتې تا ته د مشکل شته نشته داسې ما ته مشکل نشته ما ته حکم وکړي لاړ شه شابه او هغه عراق کې افغانستان کې کشمیر کې پاکستان کې فلان کې ګوټ نه سا راواله نو ته چې د انار د هغه پلیټ نه دانه رالې څوک درته وي هغه ګوټ نه واله هغې نه واله هغې څه مشکل درته شته وی نشته هغسې ما ته مشکل نشته او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملک الموت نه تپوس وکړو اتم تپوس کوي وی ته چې دا د ګڼو خلکو نه ساګانې وباسې څنګې وباسې بعض انسان یې د ګڼو نه ساګانې وباسي په یو وخت کې وباسي اکسیډنټ وشي 100 کسه پکې مړه شي بم دماکه وشي 50 کسه پکې مړه شي جاز غرق شي پکې 300 مړه شي دې سره څه چل کوي وی ما سره بلا فرشتې دي په لکونو فرشتې دي زه په خپله ساګانې نه وباسم چا نه په خپله وباسم چا پسې یوه فرشته لیږم چا پسې بله لیږم چا پسې بله لیږم چا پسې بله لیږم خو یو نظام دی زما لیکن الله ما له خپله دومره طاقت راکړی دی که زه په اووم اسمان کې کینم او دا خپلې 2 ګوتې د دې ټول ځمکې اسمانونو ځمکې لاندې پورته چې جاندار مخلوق دی سا والا دا 2 ګوتې ورته مخامخ کړم د دې ټول نه په یو سیکنډ کې په دې 2 ګوتو سره راښکې شم نو طاقت الله راکړی دی فرشته هم هغه فرشته مقرر کړې ده اخلاصي دې نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم انسان نه چې سوځي دې پلاکت کې پروت دي 2 قسمه انسانان دي یو نیک عمل دی یو بد عمل دی او تیره جمعه مې د نیک عمل او د بد عمل معنا کړی و چې نیک څه ته وي او بد څه ته وي دې ته شکلونه ښکاره شي وایي دا خو څوک مخلوق دی نیغ په نیغه نه راځي او به یېرېږي نو چې کله را ډېر را نږدې شي نو درته شکلونه نور هم غټ شي خواله واله راشي په خشته شکل کې چې کوم ملک الموت دی د مرګ فرشته اتې مخکې نورې ورپسې وي نبی علیه السلام فرمایي دغه وخت کې د هر انسان دپاره خدای پاک په جنت کې او په دوزخ کې ځای مقرر کړی دی مونږ له هم شته او کافرو له هم شته زمونږ هم په دوزخ کې هم ځای شته او په جنت کې هم شته او د دې کافر هم په دوزخ کې هم شته او په جنت کې هم شته
نو چې کوم سړی مسلمان یو جنت ته لاړ شي د هغه د دوزخ ځای الله بل کافر له ورکي او چې کوم سړی کافر شي دوزخ ته لاړ شي د هغه د جنت چې کوم ځای دی چې جنت کې الله مقرر کړی هغه ولا الله بل مسلمان له ورکي دی ته محرومه کړي نو چې ځنکدن دی د نیک سړي نو ده ته الله دوزخ وښیي په د ځنکدن کې ورته وښیي فرشتې ورته وایي مه یېرېږه دقه دوزخ و دا ستا د دوزخ ځای و خو تا نیک عمل وکړو نو دا ځای په تا الله حرام کړ دې له به نه ځې نو بیا ورته د جنت هغه ځای وښیي وایي دقې له ور روانې دې په دا ځنکدن کې د جنت محلات او د جنت خوشحالۍ او د جنت حورې دا وویني نو چې سړی دا په ځنکدن کې وویني چې د دوزخ ته دغه غم خلاص شومه د هغه اور نه په سترګې وویني او د جنت دغې محل له ور روان یم څه مو خیال دی دی په تلوارۍ کې به ني دی بیا په دنیا څه کوي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون قرآن شریف کې الله فرمایي د نیکانو په حق کې چې دوی باندې یره به ني ولې جنت یې ولیده دوزخ یې ولید چې دا ستانه ختم دغه جنت له به ځې ولا هم یحزنون هلکه زما بچي دي دې پسې خلک خپوي زما مال دی جایداد دی دکان دی پیسره دولت دی دې پسې خلک خپوي لا هم یحزنون دی به په دنیا کې چې کوم خواږه څیزونه پاتې شو هغې پسې غمجن به نه شي نو چې دا جنت او دوزخ دواړه وویني ورته ووایي چې دغه دوزخ در باندې حرام او دغه جنت له به ځې دې خوشحالې چې خدای را ساره نظر وباسه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نفسا تبدا الله نه خوشاله الله وستا نه خوشاله خوش مطمئن به اطمینان کې به رازقنا الله لدی بوزم ارجعي الى ربك چې یو نفس ته دا وایي چې خپل خدای ته را روان شه رب ته را روان شه دی به خوشحالي کې به نه خوشحاله راضیه مرضیه ته به هم خوشحاله الله هم درنه خوشحاله او دا هغه نیکان بندګان دي جنت هغې کې دننه شه او جنت ته داخل شه دی به دومره خوشحالی پرواز به کوي چې زو سیته دی جنت ته ور داخل شم اله زر سو باسه حضور پاک مبارک فرمایي داسې به تې سو باسي لکه یو مشک چې د اوبو ډکې و د هغې نه یو ساعت کې وځي نو دا مشک خو پې نه درځېږي او نه پې خوږېږي دقه بسې د عصا به تې وځي هېڅ تکلیف په وته نه او چې دا ساعت یې څنګه وباسي نو نورو فرشتو له به یې ورکړي د ملک الموت ډیوټي ختم نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړي ته خو دې وجود له دلته کفن ورکې او نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړی دی اعلی خوشبویه د جنت خوشبویي ده په هغه کفن دا روح راوالي د هغه جنت په کفن کې ونغاړي بدن ولا مونږ په بل کې نغاړو بدن هم خوشحاله روح هم خوشحاله دواړه هغه ونغاړي فرشتو له یې ورکړي هغې یې بر اسمان ته روان کړي وی په دې فضا کې چې څومره فرشتي دي دی په دې خوري دي دا ټول دعاګانې کوي یا الله دا روح خو په ما مونږ راولې نورو یا الله دا روح په دې لار راولې دا خو ډېره ښایسته خوشبویي کوي چې په مونږ دا خوشبویي ولګي نور فرشتې وایي یا الله د دې فلانکي دا روح خو په مونږ راولې او د ده چې په دنیا کې کوم ښکلي نوم په هغې یادېږي یو بل ته فرشتې وایي لکه د هغه فلانکي د فلانکي زوی حضرت فلانکي کل نوم یې اخلي هغه وفات شوی دا خوشبویي خو د هغه ده او دعاګانې ورته کوي او چې کومه هغه بیا ورسوي علیین ته یا جنت ته ورسوي د شهدا و هغه جنت الفردوس ته دي د عامو مسلمانانو هغه علیین ته دي او چې کوم وخت کې د بدعمله انسان نه سو باسي دا فرشتې راشي مخامخ ورته کښېنه دا ساعت راکاږي او څنګه ترې راکاږي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کعب احبار نه تپوس وکړی یو ډېر لوی عالم وی کعب وی د کافر نه او د فاسق نه چې څه وباسي دا څنګه وباسي وی داسې مثال دی لکه د ازغو ډکه اونه چې د انسان په وجود کې ګیری او د دغې د ازغي او غنې د انسان په دې رګونو کې خوري وي او دا اونه ترې راکاږي د دې رګونو نه د روح سره قطرې راوځي قطرې دا سا چې راوباسي د سا سره د رګونو د غوښې او د وینې او قطرې راوځي
او بل مثال یې داسې ورکوي وی لکه سسپار چې په اور کې سور شي او په لمدو مالوچو کې کیدې او راکاږې مالوچ به لامدي نو سودي لمبه به نه کوي او لوخړې وباسي دقه رنګې دا سا په دې وجود کې راخکي چې دا وجود یې لوخړې کوي الله دې مو ساتي یا الله ته مونږ وساتي خدای د دې جمعې د مانځه د برکت نه او د دې مسلمانۍ د برکت نه دغې عذاب نه هم خدای وساتي خطرناکه خبره او ده ته هم دواړه ځایونه وښیي وایي هغه جنت وستا خو تا به د ملي وکړه سپېره الله دې خفه کړه هغه دوزخ ته به ځي دواړه ورته وښیي چغې وباسي او په زور ترې راسا راکاږي چې سا ترې وباسي د یو څښا کفن یې وله راوړي بدبویه هغه کفن کې فرشتې بندې کړي چې کفن کې بند کړي بدبویي تېځي نو په دې فضا کې دا فرشتې یاري دا څوک مرد څښا بین تېځي وی دغه فلان کې د فلان کې وي چې په دنیا کې د کوم څښا نوم و په هغې یې یادوي خیرې ورته کوي وی خدایه ته تباه کې خدای یې غرق کا خیرې ورته فرشتې کوي خو هر شي که تا به د عملي نه وه کړې نو نن به موږ ستا د برکت نه دا څښا بین نه راته بر اسمان ته روان کی روان کی روان کی د اسمان دروازې ته ورسوي قرآن شریف کې الله فرمایي لا تفتح لهم ان الذين كفروا څنګه لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط اسمان دروازه به ورته کولو نشي دا هغه ځای نه راوغورځوي لاندې سجین دی هغې ته ورسېږي یو ظالم بادشاه و د هغه نه سا ملک الموت وله راغی او دا په بني اسرائیلو کې تېر شوی دی او دومره ظالم بادشاه و چې ډېر ظلمونه به یې کول ملک الموت راغی او نیغې د کټ خوا کې ودرېده دی یو داسې غوسه شو ته څنګه رالې بې اجازه ته څنګه رالې او زما دومره نوکران نه څنګه دلته رالې ملک الموت ورته وایي وایي زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم د دې کور هغه د انسان په شکل زه خو نه پېژنم ته وایي ګنې غل دی زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم ښه کاکا دا ستا نه دی دا کور او زه هغه ته یې څوک وایي زه هغه کس یم چې نه مې ته منې کولی شي او نه مې ستا څوکیداران منې کولی شي او زه هغه کس یم ډېرو خلکو سره ظلمونه کړي دي او خزانه مې په ظلم ډکه کړې ده ما له اجازت راکړه چې دا یو ورځ راکړه چې د خلکو ته خپل مالونه واپس کړم او چې په چا مې ظلم کړی دی چې هغې له څه ورکړم یا ترې معافي وغواړم وی دا نه کېږي ملک الموت ورته وایي ښه که دا ټول هر څه دا جایداد او ځمکې او بادشاهي راکې په دې کې وی دا هر څه والا دا هر څه ستا خو ما له یو ورځ ژوند راکوي نه کېږي یو ګنټه خو راوي ګنټه هم نه کېږي یو 2 منټه خو را چې 2 رکعته مونځ خو پکې وکړم وایي دا هم نه کېږي یا او سا دی ده چې دا والې ختم مرګ چې ټیم راغی که نه وایه که نه بیا دا ټیم پکې شته چې ورېږه هغه کور هغه سره پورې لاړ شم او بچو ته وصیت وکړم وایه شته پکې نشته یا پکې دا شته ورېږه د پلانکي را باندې قرض دی مال دی دولت دی را سره پردی حق مې والی دی چې دا واپس کړم نه هېڅ هم نشته خیر و خلاص حضرت ابراهیم علیه السلام الله نه یو سوال کړی وی پروردګاره د مرګ د اختیار ماله راکړه چې زه که نه غواړم چې سا رانه وځي او چې ونه غواړم چې سا رانه ونه ځي وی ښه در مې که زه مطلب دا و چې یاره زما خو مرګ نه دی خوښه نو بس ډېر ټول عمر به جن دی 200 کالو ته چې عمر ورسېد 200 کالو ته یو سړی راغی میلمه شو ابراهیم علیه السلام ډېر مهمان نواز چې مهمان نواز دی او دی میلمه شو واحد پیغمبران ټول سخیان دي په ابراهیم علیه السلام هغه پیغمبر و چې بغیر د میلمه نه ډوډۍ نه ده خوړلی لازما به د میلمه سره ډوډۍ خوړه یو ځل یې هېڅوک پیدا نه کړل غلام ته وایي څه ملګري ته ورشه څوک پیدا که چې ډوډۍ وخورم لوږې دې مړ کړمه وی صرف څوک په دې لاره هم نه ښکایل وی لاړ شل بلې لارې ته لاړ شو یو کس راوله چې ډوډۍ ورسره وخورم زه خو بغیر میلمه نه خورم ډوډۍ یو بوډا غوندې کافر
ولا پیدا کړه. وی صاحب یو سړی خو په دې لاره روان دی او کافر دی، وی دې راوله خو چې زه ډوډۍ ورسره وخورم. نن سبا خو مونږه چې میلمه ووینو نو غټ څادر په سر له کور کو، داسې ده که نه ده؟ څادر پټ کو، سر پکې پټ کو، چې نه په دا میلمه ځان ناغرضه کو چې دا بس د میلمه به دا خیال چې زه ونه لیدم. نن سبا خو زمونږ دا سوچ دی. دا هم سوچ نشته چې دا ډوډۍ مال او د میلمه له څوک راکوي؟ الله راکوي. نو بوډۍ راوسته چې ډوډۍ کېښوده، نو ابراهیم علیه السلام هغه بوډا ته وایي، لاسونه یې رپي، اوس بوډا دی، ورته وایي د خدای په نوم شروع کوه، د خدای په نوم شروع که. بوډا ورته وایي د چا په نوم؟ وایي د خدای. وایي خدای څوک دی؟ نو خدای نه پېژنم، زما په کور کې ما ځان یو خدای جوړ کړی دی، یو بوته، د هغه په نوم به شروع کوم. ابراهیم علیه السلام ورته غوسه شوې، ښه زما د رب په نوم ته ډوډۍ نه خورې؟ زما خدای نه مني چې چاته پیدا کړي؟ پاسه خبیث بچی ګنې اوس یو څو دی وامه، وځه خوار شي، تا به زه ډوډۍ خورم؟ ته زما خدای نه مني، زما رب نه مني؟ پس سړی بوډۍ په مخه کړه. رب العالمین ورته وحی وکړه، ای ابراهیم دا دې څه وکړل؟ وی خدایه ما ورته وایي چې ستا د خدای نوم واله، هغه ستا نوم نه اخېست، د بوت نوم یې اخېسته، ما نه پرې غوسه راله. وی ګوره ما سره شرک کوي، شرک ما نه مني او ما سره شریک مني، او دا بوډا د سلو نه اړېدلی دی او ما پرې ډوډۍ بنده نه کړه، زه ورکوم. زما دشمن دی، ما ته کنځل کوي، چې خدای دې شریک ګڼي، دا خدای سره کنځل دی، او مال یې نه غواړي، زما مال د دغه بوت نه غواړي، او ما ټول عمر ډوډۍ ورکړه، نن ستا میلمه شو، یو نوړی ډوډۍ نه هغه دې پرې بنده کړه. الله وایي شابه. هغه نوکر ته وایي دا بوډار دی چې را پیدا کا. بوډۍ راوست ډوډۍ ته کېنه، وایي تا خو وختي زه وشړلم. وایي ما ته خپل رب ملامته کړم، خپل پروردګار د چا د نوم د وجې نه چې ته ما وشړلې، هغه ذات تا چې کوم ذات سره شرک کې، هغې ذات ملامته کړم چې بد دې وکړل، زه ډوډۍ ورکوم ته نه ورکې، ما سره شرک کوي زه ورکوم، نن تا سره پوټی کېناسته او ته نه ورکې، نو بس زه معافي غواړم، شابه ډوډۍ خوره. وایي ښه واقعي داسې ده؟ وی او وی ما ته کلمه وفا چې زه مسلمان شم. بوډا خدای مسلمان، ابراهیم علیه السلام باندې ایمان و، شرک نه توبه کړ. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت ابراهیم علیه السلام مهمان نواز و. نو یو بوډا والا راغی او د خدای نه سوال کړی چې خدایا زما مرګ لږ زما په اختیار کې کا، چې زه وغواړم نو چې زما نه ستا لاړه شي، چې نه غواړم چې زه جم دی. ډېره ښه ده. ما خو تاسو ته تېره جمعه د ابراهیم علیه السلام د قربانو ذکر کړی و که نه؟ څومره قربانۍ کړي. نو رب العالمین د داسې انسان سره خپله ښېګړه کوي، خو الله خپلې فیصلې په طریقه چلي، د الله بره علم بل چا سره نشته. بوډا چې کېناست ورسره ډوډۍ ته، نو بوډا داسې حد ته رسېدلی دی چې لاسونه یې رپي او سر یې مرپي. دا بعض انساني هغه بیماري غریبه، سر یې مرپي او لاسونه یې مرپي او خوله یې مرپي، چې نوړی دې بوډه اوچته کړه او خولې ته یې کړه، نو هغه ترکاري او هغه نوړی ته په دا ږیره راوبهېدله، ټوله ږیره او جامې دا لمدې شوې د ترکارۍ نه، او نوړی ته په ځمکه پرېوته. ابراهیم علیه السلام پې رحم راغی چې خدای دا څنګه جمدی دی، د ده دا ژوند ده. بله نوړی راواخېسته د غریبه، لاس یې رپېده هم ترې پرېوته، بله یې راوچته کړه، چې بله یې راوچته کړه په خواره یې خولې ته ورسوله، نیمه ترې لاندې لاړه او نیمه په خوله کې ګډه وډه شو، ږیره او جامې ټولې رنګ شوې په ترکارۍ او په ډوډۍ. حضرت ابراهیم علیه السلام دې بوډا نه تپوس وکړه، بابا د څو کال وې؟ وایي د 200 کال وې. د ابراهیم علیه السلام د عمر برابر عمر یې ورته یاد کړ، وایي د 200 کال یم. ابراهیم علیه السلام وایي خدایه داسې عمر ته خو مې مه رسوې، دې عمر نه مې خو الله وساتې، دا عمر دا ژوند خدای دې نه خو مې وساتې. بس هغه سړی ورته برابر شو. ملک الموت په دغه شکل کې راغلی، ملک الموت د مرګ فرشته په دغه شکل راغلی، ورته برابر شو. ابراهیم علیه السلام بس سا دې نه وباسم، وایي ما ته خو الله مشوره ویلي و چې که ژوند دې خوښ وي نو نه وباسم، که مرګ وایي اوس دې سوال ونه کړه چې دې ژوند ته مې خدای مه رسوې، اوس دې په دا ټکي دې ووایي خپله تا ځان له مرګ خوښ په دغه ټکي دې ووایي، ټیم دې پوره دی چې خبره خلاصه چې ځکه الله تعالی اختیار درکړو، تا په خپلو چې خدای دې عمر ته یې ومه رسوې، نو یو سیکنډ پکې پاتې دی بس دغه عمر. لکل امة اجل اذا جاء اجلهم
لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. چې کله هغه نیټه راغله نه یو ساعت سیکنډ مخکې والی شته او نه یو سیکنډ وروسته والی شته. یو سړی د دارو دکان ته لاړ، دارو یې اخیستل. چې دکان ته دارو لاړه نو هلته دارو اخلي، هغه دکاندار ته وایي چې د دې څومره ټایم دی د دارو، د دې بوتل هغه بعضې وخت کې ګرنټي ورته مونږ وایو، د دې به څونه ګرنټي وي. دکاندار ورته وایي ستا ګرنټي شته ده چې ته د دې بوتل ګرنټي غواړې؟ وی او بلکل زما ګرنټي شته، زه ځوان زلمی یم، ډوډۍ خورم، پیسه شته، دولت شته، خپې شته، روغ صحت شته، زما ډېره لویه ګرنټي ده او یا اتیا سل کاله ژوند مې دی. خو چې دا ټکي ووایي د هغه دوکاندار په هغه فرش د پاسه را پرېوته او ساعت یې وخته. ګرنټي د ژوند چا سره هم نشته. قرآن شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کار مقرر کی هلته ورسېږي نو هلته دې څه وباسي. جعل له الیها حاجة، هلته ورته حاجت مقرر کړي، لاړ شي او چې هلته کې ځای مرګ مقرر دی دې توبه. کوئی نبی علیہ السلام فرمایي چې بني اسرائیلو کې څه کسان را جمع شو، یاره وی راځئ لږ الله ته وجاړو، سوال وکړو دې مقبرې ته ځو. یو مړی دی که را جمدې شو او مونږ ته لږ تپوس وکړو د ځنکدن او د مرګ، واقعي که سړی ډېر بې سفر هم وکړي که نه نو ستا رابطه ورسره وي. که سعودي ته لاړ شي، انګلینډ ته لاړ شي نو په ټیلیفون خو دې تپوس کولی شي که نه، داسې ده که نه. یا لکه سال دی امریکا څنګه ده، سفر دې څنګه و، جس کې لاړې، بس کې لاړې، څنګه تکلیف وکړو نو. لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغې ته دې په ټیلیفون معلومات کولی شي، نه درته په انټرنیټ الویلی شي او نه درته بل موبایل کې هغه شی سره هغه خلکو ته جلیږي میسج هم درته نشي کولی چې یاره د مرګ سفر څنګه و، ځانکدن مې څنګه و. نو وایي چې یاره مونږ له غوندې یو مړی که جمدی شو چې مونږ یې تپوس وکړو نو دې چغې والې الله ته نیکانو خپل عملونه الله ته پیش کړ چې یا الله یو زوړ غوندې مړی مونږ ته را جمدی کړه چې مونږ ته ځنکدن او د مرګ متعلق معلومات ول. وی الله دا دوی دا دعا قبوله کړه او یو جلق وشو، یو قبر اوښتې او یو مړی ته بهر ووته. دوی ته یې وکتل، هغه هم حیران شو. دوی دې تپوس وکړه کله مړی، چې معلومات یې وکړل 100 کاله د هغه د مرګ شوي وو، پوره 100 کاله. دوی دې تپوس وکړه، یاره وایي بس یو تپوس ته نه کوو چې ته څنګه سړی یې؟ زه خو یې ښه یم الحمدلله نیک سړی یم. وایي دا تپوس ته نه کوو چې مرګ څنګه و، د دې مرګ حال راته ووایه. وایي 100 کاله مخکې رانه سوتې ده، 100 کاله مخکې، او اوسه پورې 100 کاله وشو چې زما په خوله کې د ځنکدن هغه تریخوالی پروت دی. 100 کاله وشو چې زما په خولو کې ځنکدن تریخوالی پروت دی. وایي دا هم را سره څه ظلم وکړو چې تاسو په دعا را جمدې کړم، اوس به بیا ځنکدن نه باندې تېرېږي. اوس خدای ته وګورئ، تاسو دعا قبلیږي نو ما له الله نه سوال وکړئ چې ما نه داسې سال راوباسي چې ځنکدن را باندې را نه شي. مرګ کې نبی علیہ السلام فرمایي د حضور پاک مبارک حدیث ته چې په انسان مرګ راځي که نه، مرګ ته څه ویلي دي؟ حازم اللذات، اکثرو ذکر حازم اللذات الموت. نبی علیہ السلام فرمایي د مرګ ذکر ډیر زیات وکړئ، بار بار د مرګ ذکر وکړئ. مرګ څه شی دی؟ حازم اللذات، د انسان د دنیا د خوند د لذتونه ختم کېدلی وړی کړي. په مالدار کې راغی د مالدارۍ لذتونه خوندونه وله دلی وړی کړل، په غریب کې راغی، په هر چا چې راغی د دنیا خوند ختم، لذت ختم. دغه وجود دی دغه چې کوم د مرګ خلک ویې لکه جنازې ټیم وله کېده، څوک وایي سبا به یې ښخ کړو، نه وجود یې خرابېږي. پې ساتلی څوک هغه عزتمن پلار بیا څوک په خپل کور کې نشي ساتلی، خوند ختم شو که نه شو، هغه مال لاړ به پاتې شو، هغه بچي پاتې شو، هغه کارخانه پاتې شوه، هغه فکټري پاتې شوه، ځمکه، جایداد، نوکران، اجره، هر څه پاتې شو. نو مرګ خامخا یو حقیقت دی، انکار ته نشي کول. حضرت ابو هریره رضی الله عنه
د نبی علیه السلام څومره نږدې صحابي دی، څونه خدمت یې کړی دی، کور او بار یې خدمت کړی د نبی علیه السلام، په وطن کې او په سفر کې، او په لوږه او په نار او په تنده نه دی د نبی علیه السلام مبارک خدمت یې کړی دی. دا نه چې کوي او ډوډۍ به وي نو خدمت به کوم او جنې نه به کوم. او د حضور پاک د احادیثو یې دونه خدمت کړی دی، 15,000 او 340 احادیث ته دنه د پیغمبر علیه السلام نقل دي، شیخ الحدیثو او د حضور پاک نږدې ملګری دی. چې کوم وخت کې مري نو دا صحابو ته ګیر چاپېره ناست دي نو دی جاړي. او صحابو کې عجیب عادت و چې کوم صحابي به وفات کېده نه دی به ورته وي چې زمونږ به په پیغمبر علیه السلام ګورې سلام وی، یو م ورته وي زما به په نبي علیه السلام سلام وی، بل م ورته وي زما به په نبي علیه السلام سلام وی، دی جاړي. چا ورته ابو هریره ولې جاړي؟ تا خو د پیغمبر علیه السلام خدمت کړې ده، هغه نوکري غلامي دې کړې ده او نیک اعمال دې کړي دي، دومره نیکو چې د یو دیو یوې ښځه او یوې غلام و. نو شپې 3 ځایه کړې وه، یو شپه به زه عبادت کوم 3 میسه مې دا ښځه کوي، 3 میسه مې دا غلام کوي. مطلب دا چې زمونږ په کور کې په شپه کې دا تپیم را نشي چې په هغې کې زمونږ په کور کې د الله عبادت ونه شي. هر سکنډ کې چې زما په کور کې د الله عبادت کېږي. وی ولې جاړی؟ وی ته خو به اوس د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د دوست سره ملاویږي او ورته څه وایي؟ وی د مرګ دا سفر ډېر اوږد دی. الحمدلله. وی د مرګ دا سفر ډېر زیات اوږد دی او واقعي اوږد دی. که سړی انګلینډ ته ځي لکه دا سوچي چې کال پس 2 کاله پس به واپس، روس ته ځي 15 کاله پس 6 کاله پس به واپس شم. د دنیا افریقي ممالکو ته ځي او په ډېر لوی زه پی ایچ ډي به وکړم او هلته به زه انفیل وکړم او دا به وکړم او دا به وکړم. 15 کاله مې یو کورس شو، 15 کاله بل شو، 10 کاله، خو بیا خو به راځي که نه. لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغي واپس راتلل شته. وایي د مرګ دا سفر ډېر زیات لرې دی او سامان کم دی ځکه جاړم. نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه چې خپل سامان ته کم وایي موږ به څه کوو؟ د مارونو مرګ نه خلاصي نشته تر دې حده پورې چې دا مرګ چې خپل هم نه خلاصېږي. مرګ نه دی دې نه مرګه نه خلاصېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا جنتیان الله جنت ته داخل کړي او دوزخیان دوزخ ته داخل شي. نو دا مرګ به الله د یو ګټ په شکل کې راولي او د جنت او د دوزخ په منځ کې یو ځای دی، په هغې کې به دا مرګ راولي د ګټ په شکل. جنتیانو ته به آواز وکړي ای جنتیانو راشئ دې خوا وګورئ، نو دوی به ورته دغه ځای نه وګوري، دوی به وپېژني چې دا مرګ دی، په نښه به وپېژني. جهنمیانو ته به وایي دې ته وګورئ، هغې نه ورته تپوس کړي څه شی دی دا مرګ دی. نو حضرت یحیی علیه السلام له به الله چاړه په لاس کې ورکړي نه به حلال کړي، ګوره مرګ هم ختم شو، حلال به شي. نو چې حلالي کړي نو جنت خلود لا موت، ای جنتیانو بس اوس همیشه ژوند دی، مرګ نشته. جهنمیانو ته وی ای جهنمیانو همیشه ژوند دی، په جهنم کې مرګ نشته. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی که د خوشحالۍ نه څوک مړه کېدی، بعضې وخت خوشحالۍ نه دا زړه روچت شي اټیک راشي، که د خوشحالۍ نه یو سړی مړه کېدی نو جنتیان به د خوشحالۍ نه مړه شوي، او که د غم د لاسه څوک مړه کېدلی نو جهنمیان به د غم د لاسه مړه شي. ځکه چې هغې په دې تمه سړی چې زه مړ به شم، چې سړی په تکلیف کې مبتلا شوي زه مړ به شم خلاص به شم. نو هر څیز له فنا شته ختمېدو والا د تر دې حده پورې چې کوم مرګ دی مرګ هغه له هم فنا شته، هم هم خدای پاک ختم کړي. زما وروڼو رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر نفس به د مرګ سکه کوي. وانما تجزون اجورکم یوم القیامه، د قیامت پر ورځ به د دنیا د اعمالو تاسو له ښه یا بد سزا او جزا میلاویږي. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، څوک چې د دوزخ نه لرې شو جنت ته داخل شو دا کامیاب شو. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، د دنیا سامان
دا دوکې سامان نظام پې مه دوکه کوي همیشه ژوند لري همیشه ژوند دې پسې مستقل بل را روان دی رب د بل جمعه کې به باقي ژوند د یو سړی وایي دې تپوس کوي چې څوک په ایډوانس کې طلاق ځان ته واچوي دا طلاق کېږي او که نه ځان ته طلاق واچوي ځان له خو څوک طلاق نه ورکوي ښځې له ورکوي او ایډوانس څه معنا نو ګوره ایډوانس کې طلاق دا معنا که داسې ویلي که زه دې ځای ته رالم نو زه به طلاقي یم نو چونکې ښځی نشته بچي واده نه دی کړی کوېدنې نه ده کړې نکاح نه ده کړی هېڅ هم نه کېږي هېڅ هم نه کېږي او که یو سړی داسې وایي چې که ما ښځه وکړه په نکاح مې واغېسته په ما دې طلاقوي نو که بیا ښځه په نکاح والي بیا طلاقوي دا یو شرعي مسله ده خو به هر کیف دا د طلاق و الفاظو نه ځان ساتل ښه دی دا خطرناک لفظ دی نبی علیه السلام فرمایي چې په بعضې موقعو کې طلاق انسان له مباحه شي او بیا ورته علما ابغض المباحات وایي دا هغه شی دی چې د الله ډېر بدي شي طلاق ښه شی نه دی بعضې وخت کې انسان غصه شي انسان فطرتي طور جذباتي جذبات یې اوبرو شي دې طلاق ورکړي بیا وروستو خپوي ډېر کارونه چې د انسان نه وشي بیا به وروستو خپوي که نه دغه رنګې ډېر مسایل موږ له راځي سړي طلاق ورکړي ښځې له او بیا موږ له راشي بیا موږ نه تپوس کوي یاره جي ما خو بیا بانې دې جوړوي څوک وایي زه غوسه وم موږ ویل که چې ښځه خاوند یو بل سره ناست دي او ډوډۍ خوري یو له خوله کې شی ورکوي بل له نو طلاق خو نه ورکوي دا خو چې غوسه چې طلاق ورکوي په خندا او په خوشحالۍ خو څوک طلاق نه ورکوي څوک وایي یاره دماغ مې کار ونه کړ او طلاق مې ورکړ نو دماغ ولې ولې کار نه کوم په ځان بدچک لګوه دماغ ولې کار کوي بیا نو بهر کې خبره داسې ده چې دا الفاظ د طلاقو استعمالول دا ښه خبره نه ده دې نه ځان ساتل پکار دعا وکړئ رب العالمین زمونږه بهتر مرګ نصیب کړي دا بس ته ایمان زما رونو نو هغه حضرت زید ابن دسینه غریب کوی په دې کې شهید کو حضرت خبیب ابن عدی رضی الله عنه هغه یو چا باندې خرڅ کړی د حارث لور ده وروسته مسلمانه شوې ده هغه وایي مونږ په بیه واخیسته چې مونږ به یې د خپل پلار په قتل کې مړ کړو زمونږ پلار یې وجلی نو د حرم اشهر حرم ورته وایي د محرم په دې کې به دوی دغه نه کو وجل نه کول مونږ وایي چې دا ورېږه دا میاشت ده تېره شي نو بیا به یې وجنو نو مونږ کور تړلی و پلی باندې په زنځیر هم په کور کې تړلی و دا حضرت خبیب رستو بیا چې مسلمانه شوه قصې کوي وی والله ما رأینا اسیرا قط خیرا من خبیب وی قسم دی که د خبیب نه بهترین قیدي مونږ په دې سترګو لیدلي لقد رأیته یوما یأکل عنبا وی یو ورځ ما ولید چې انګور یې خوړل وما بمکة من سب او په دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې میوه هم نه وه وی وانه لموثق بالحدید او دی په زنځیر هم تړلی شوی دی د اوسپنې په زنځیر نو مکه کې میوه هم نشته او د اوسپنې په زنځیر تړلی شوی دی نو دې میوې پسې کم خوا لاړ مونږ خو نه ورکوړی زمونږ خو دشمن دی مکه کې میوه هم نشته وانه لرزق رزقه الله خبیبا وی دا هغه روزي وه چې خدای حضرت خبیب له ورکوله انګور به له خدای غونچک ورکوه بیبي مریم ماشومه ده هغې له خدای پاک وه دروازه دننه جرنده دروازه دننه روزي ورکوله که به یې نه ورکوله دا هغه الله ورکوله نو وی چې کله مونږ دې وجه وی د مرګ نه مخکې د مونږ ته وی چې یو چاړه راکېراله چې زه په هغې را خپل صفحه وکړم وی ما ولې یو چاړه ورکړه نو زه د کور کار مې کو په هغې کې مصروفه شوم وی د ما یو ماشوم بچی و په خلپوس ورو ته دې خبیب له ور ورسېد وی چې ور ورسېده دا د ما ماشوم بچی وی چې ما داسې د کور د کار نه وکتل وی د ماغه ماشوم بچی اوس خبیب دقسې پرون کېنولی دی او وی چاړه مو سره کولاو ده
وی بس ما فریاد شروع کو چې دا څه وشو، دشمن مې دی اوس یې بوزو او وجنو یې او زما بچې وله خدای وروسته، دا څه وشو او چاړه مې م ورکړې ده چې به دې په خپل سنت والي او دا زما ماشوم ورغی. ورکه بل کس وي که نه په دې ماشوم یې ځان بچ کولی شو. بس ویلی به یو چې ما پرېږدی که نه ماشوم د لالالو ما پرېږدی یو ځای ته رسم چې زه په امن شم ماشوم به درته کښېنوم راشئ بیا یې بوځئ. لیکن هغه خبیب چې ورته څنګ وکتل دې ښځې ته، ښځې ته څه وایي وایي مه یارېږه پریشانه نه شئ، هېڅ فکر مه کوه، راشئ دا خپل بچی دې وال. موږ ته خپل پیغمبر د ماشومانو د مینې تعلیم را کړی دی. د کافر د بچي سره به مینه کوې، محبت به کوې، ظلم نه کوم، راشه دا ماشوم دې وانه بیا خپل بچی راله راکړه. وی بوم ته تنعیم ته مو رسو، د حرم د ځمکې نه م بار وویسته. وی چې مو وویسته نو وی مونږ به وی ده راته وی چې ما له یو ټیم راکې 2 رکاته نفل کو. نو وی 2 رکاته نفل یې وکړل، خو لږ زر زر یې وکړل. وی بیا وی چې افسوس تاسو زړه کې دا تېرېږي چې دې ځان له ژوند زیاتوي، دا نفلونه کوي، ځان له وخت زیاتوي. که دا خبره نه وي نو ما به دا مونځ ډېر اوږد کړی وی، ډېر اوږد به مې کړی و. خو تاسو به وایئ چې ډېر د مرګه یریږي نو ځان له لږ مونځ اوږدوي، وخت تېروي. او بیا یو خیره ورته وکړه، اللهم احصهم عددا او وقتلهم بدلا ولا تبق منهم احدا. خدایا دا قوم ټول هلاک کې، خدایا ته کم کې، کمول دا چې پکې مړې کې، او خدای ځای په ځای مردار کې. خیر یې ورته وکړلې. نو بیا اوچت کړه. نو د مرګ نه مخکې 2 رکاته نفل. نو علما لیکي، امام بخاري لیکلي وی دا یو طریقه اوس جوړه ده چې څوک هم څوک وجني دله پکه یا 500 سزا پرې وخېږي، نو که وخت ورسره نو 2 رکاته نفل دې مخکې وکړي. دې زمین کې یو بله واقعه به ووایم. د حضور پاک یو صحابي دی، حضرت زید ابن حارثه، مشهور صحابي دی زید ابن حارثه. طائف ته تلو، د طائف نه چې واپس را روانو نو پخوا خو سورلی چا سره نه و، اوس موټر یې خلک په کری نیسي. نو د یو قچر یو سړی هغه سره قچر و. نو ده ورته هغه ورته ویله که چېرته دی؟ وي مکې ته. وی زه به دې بوځم کرۍ راکړه که نه. وی ډېره ښه. او دا د حضور پاک په ژوند کې دا خبره ده. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ورته ډېره ښه ده، دومره کرۍ به درکړم ما ځان سره په دې څاروي بوځه. راسور یې کړه. چې راسور یې کړه راته راته نو یو خطرناک ځنګل او شا علاقې وې، هلته راورسېدل. زید ابن حارثه و چې او ما په خپله دا لارې د په دې سفر کې ولیدلې، ډېرې شاړې اوږدې او د غرونو منځ کې خطرناکې لارې وې. وی چې څنګه رالم او دې شړې علاقې ته راورسېدم نو دی په دې د انسان کوپړی اندامونه پراته دي. بس وی ډېر زیات ویرېدم او وی دې سړي ټوپ کړې د هغه قچر نه او یو غټه چاړه یې راوویسته. وی ما ورته وی چې په ما څه کې خو چې څه مال را سره نو هغه مال به دله درکړم او ما پرېږده. وی نه بیا خو د ما د پته ولګي خلکو ته چې لاړ شي، خو د ما ځای به ښی، اول به تا وجنم وروسته به دنه مال اخلم. وی مې چې ښه یو 2 رکاتو نفلو مقرره کړه. وی هغه غل وخندل په خلط خلطه. وی چې دا څومره دلته مړه پراته دي دا ټولو مونځونه کړي دي، خو مونځ رانه څوک نه دي بچ کړی. ځکه نه ستا مې یو ارمان دی، زه وکړه دا مونځ دی. وی په مونځ څه پوهېدم، یاره ده را باندې چې مانځه کې غزار کوي که څه چل کوي چې مونځ مې خلاص کړه. ما وی یا ارحم الراحمین. وی چې بیا ما وی یا ارحم الراحمین، وی یو غیبي اواز راغی او وی دې سړي ته وی چې مه وه. وی دې سړي داسې یو خوا بل خوا کتل چې د اواز د چا دی. وی ما بیا وی یا ارحم الراحمین. وی بیا یو غیبي اواز راغی او دې سړي ته وی چې مه وه ګورې. وی ما چې زه مدد نه خو جوړ څوک راغی او وی دې سړي کې د اواز به شو یو خوا بل خوا به یې غل کتل. وی بیا ما وی یا ارحم الراحمین. وی چې 3 ځل مې وی وی سړی یو سړی مې ولیده او سړي سره نیزه ده او د نیزې په خوله کې اور بلیږي.
وی چې دې سړي ولیده نو دې ورته ور مخامخ شو وی بس هغه په هغه نیزه ووو وی داسې په نیزه ووو چې پل مخې وغورځېد او د اور شغلې ته وختې مردار شو وی زه خوشحاله شوم هغه سړی چې د غیبو نه راښکاره شوی نیزې والا وی ما ورته چې ته څوک یې خدای د سره خو کا زه خو د لوی غمه بچ کړم وی ما ته یې وی چې زه د الله فرشته یم تا چې مونځ وکړه او تا اواز وکړه یا ارحم الراحمین نو زه په اووم اسمان کې وم نو د هغه ځای نه مې ول اواز ورکړ چې مه وایه چې دوباره د ارحم یا ارحم الراحمین ووې نو زه په لومبي اسمان کې وم نو بیا مې ول اواز ورکړه چې ګورې مه کوه نو چې په درې باره د یا ارحم الراحمین ووې نو دقه ستا خواله رسېدلم سړی به دله مړ کړ اوس یو حدیث ته ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې چا درې ځله ووي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین وی هغه فرشته دې سړي له اواز ورکوي چې بنده الله درته متوجه دی څه ترې غواړې غواړه الله درته متوجه دی شابه څه چې غواړې نو څه غواړم بعض علما دا په اسماء صفتیو اعظمیو کې هم شماري اسم اعظم نه هم شماري خیال هم راغی نو دا مونځ ډېر لوی برکت دی خو چې خشوع خضوع سره او الله ته چې اواز دې وکړه نو پروردګار په دې خپل بنده ډېر خفه کېږي خو چې دله نه دې ورته اواز برې وکړه چې دله اواز دي نو خیر دې غریب خو دا خیره ورته وکړه اوچته یې که ویې تړه او چې ویې تړه نو شروع یې پې په نیزو او په غشو وکړه نو دې یو شعر ووی ولست ابالي حين اقتل مسلما على أي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال الشلو الممزعي بخاري شریف کې دا شعر شته په جلد ثاني کې وی چې د خدای لار کې مرم د الله د رضا دپاره وی هېڅ پروا مې نشته او وی که خدای وغواړي نو زما په دې ټوټې ټوټې اندامونو کې به خدای برکت او خیر واچوي چې مسلمان مرم هېڅ پروا مې نشته لست ابالي حين اقتل مسلما على أي شق كان لله په هر طرف چې پرېوتم پروا مې نشته پړ مخې په شا که په ډډه خو چې د الله دپاره مرم نو پروا مې نشته ولې صحابو ته پته و شهادت به خدای راکړي د شهید خو ډېره لویه مرتبه ده وذلک فی ذات او زما د عمل خو د الله دپاره دی د الله د رضا دپاره دی چې خدای وغواړي زما ټوټې ټوټې اندامونو کې خدای برکت واچوي صحابه ګزارونه یې پرې وکړل شهید شو غریب خو ده هم یو ټکې ووی دی چې کله مړ کېده نو ده یو اواز وکړ الله وی څوک شته نه چې زما خبر زما سلام رسول الله ته ورسوي صلی الله علیه ليس احد یو کس نشته یبلغ مني السلام لرسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم فبلغه مني السلام علامه عینی لیکلی دی په شرح د بخاري کې خدای زما سلام رسول الله مبارک ته ورسوي نو حضور پاک په دقسې بیا په محراب کې ناستو او فورا یې سترګو نه اوښکې وبهېدې وعلیک السلام یا خبیب خبیب پتا یې د الله یا خبیب پتا یې د الله سلام او صحابو ته چې خبیب شهید شو دې غریب خو شهید شو نو نبی علیہ السلام یو دو صحابه کرام ولیږل یو حضرت زبیر رضی الله عنه یو حضرت مقداد وی لاړ شئ او خبیب به بره تړلي وجود یې راله راوړی خبیب به بره تړلي وجود یې راله راوړی دا هم لویه قرباني ده چې په دوه کسره هغوی غریبانان په اسونو باندې رالل چې رالل د ده څلوېښت ورځې شوې وې چې دی بره بانډه و ګوره څلوېښت ورځې چې نورونو ته مارغان راځي هغوی به دې ته پرېښوده چې دا مارغان یې غوښې وتښتئ نور پرې لږ اسخا به شي بوی به کوي مارغان به یې خوښې وتښتئ څلوېښت ورځې بره په نور تړلی شوی دی وجود یې همغسې تر و تازه دی او څلوېښت ګیر چاپېره تې څوکیداران دي چې څوک یې ونه تښتئ حضرت زبیر او حضرت مقداد وایي چې موږ رالو ومو کتل
وی څوکیداران دي. وی ما ورته ملګري ته ویې راځه که وجدي موږ دې مړه شو خو شهیدان به شو که نه. خو حضور پاک وی راویست پړی د هغه خبره منو. وی نیغ پې ورلو شپه ده اوسه. وی وجودم مله راوسپړده تر و تازه او د مکې ګرمي څومره سختی وجودم وله راوسپړده او ځای مو وله مخکې په یو اس برابر کړی و په هغې مو وله وجود هغه لاش کېښوده او یې بس راوتښتېدو رالو. هغوی ویاړو راته نېغ نېغ کتل او موږ یې ونه لیدو. وی چې وجودم وله راوړه وی چې سار نور ولګېد چې ویې کتل هلکه سړی نشته. یا لکه څه شو د اسونو خپې موجود یا لکه تاسو خوبونه کول سړی د نه غونډې یوړه 40 کسانو نه څنګه سړی یوړه. وی راپسې شو نو زمونږ اس خو درونو لکه لاش پې پروت و منډه یې نه شوه والی. وی دوی راپسې را رسېدل. وی چې راپسې حافظ ابن حجر په بدایه والنهایه کې لیکلي او حافظ ابن حجر په فتح الباري په شرح د بخاري کې هم لیکلي دي. دا حواله در ځکه ډېر خلک د اولیاء او کرامت نه مني. دا حواله مې ځکه دله درکړه. وی چې څنګه دوی را نږدې شو وی ما وی مونږ وی چې دا خو اوس مونږ هم ګیرېږو. وی د لاش هم واخېست او په ځمکه هم کېښود چې بس د خدای د اسره شه او مونږ خو ځنه ځو چې ځان اوس بچ کړو. چې لاش سینګ په ځمکه کېښود ځمکه اوښتلېده او لاش پکې وردننه شو. بلیع الارض ورته وایي بلیع الارض. راغی نبی علیه السلام ته بس وی دغه مې مقصد و ځمکې قبول که خبره نشته. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. دا الله لار کې چې شهیدان شي مړی ورته مه وایه. عرفي مړ خو دی عرف کې خو مړ دی جنازه به پې کې کفن به ورکې دعا به ورته کې خو دا مطلب چې د بل عند هو څنګه دی بل هم احیاء جمدید عند ربهم یرزقون. ژوند او مرګ د چا په لاس کې دی؟ د الله. مرګ یې پرې راوست مرګ نه پسې وله بیا ژوند ورکوه او الله روزي ورکوي. تاسو خپل اندازه ولګوئ دی نه چې 40 ورځې یو ځای کې د یو سړي باندې نورونه دې پرې لګي د پاسه دی اوس ښه کېږي نه او بیا ځمکې شلېږي او پکې وردننه کېږي. او بل صحابي ته ګوره خدای د سر حفاظت کوي. بخاري کې د بخاري حدیث دی چې الله تعالی تورې مچۍ راوستې دا ډمبرې مچۍ او د پاسه پې ګرځېدلې او د هغوی نه خدای وساته. ولې دعا یې وکړله دا د هغې یو بزرګي او یو کرامت شو او د بیا اوبه رالې باران او لاشونه یې وله غیب کړل. د مارونو یو خو د شهید مقام معلوم شو چې د شهداو د خدای په نسبت مقام دی. یو حدیث پاک کې راځي د شهداو متعلق راځي ارواحهم فی جوف طیر خضر. د شهداو روحونه به د یو شنې الوتکې پکې پراته یو شین کرسی به او یو شنه الوتکه به او لکه جس شو مثلا بل شی شو. داسې جزونه خو نشته په جنت کې خو د الوتو یو شی شو هغې کې به دا روح پروت لها قنادیل معلقة تحت العرش. د الله د عرش لاندې به د هغې جالې به د هغې ځای نه به هلته به دا روحونه پراتي تصرح من الجنة حيث شاءت چې کوم ځای خوښه وي نو په جنت کې به چکرې لګوي. د شهید دا مقام دی د خدای په نس. ولې د الله په لار کې د خدای د دین لپاره یو سړی ځان قربان کی او د حضور پاک د محبت لپاره یو سړی ځان قربان کی د حضور پاک او بیا د نبی علیه السلام په حکم ځان قربان کی. خو دغه دین خو د دغه قربانو برکت دی چې ما تا ته رسېدلی دی که نه. که صحابو دا شهادتونه نه وي شوي او دا جهادونه یې نه وي کړي او دا قربانۍ یې نه وي کړي دا دین به موږ ته څنګه را رسېده او په اسانه نه را رسېده. نو دا د صحابو قرباني د دین دپاره محنت او د صحابو لوی شان او بهادري او د خدای د صحابو سره مینه او محبت او د مرګ نه پس د هغوی د لاشونو حفاظت دا د دین د حقانیت نښه ده. د حضور پاک د دین د حقانیت نښه ده. د حضور پاک د حقانیت نښه ده او د اسلام د سچایۍ نښه او د بلندۍ نښه